لغمان والي د خپل تیر یو کال ماموریت فعالیتونه کړنې او لاسته راوړنې یوې لویې او سترې ولسي غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. په یاده ولسي غونډه کې چې نن سه شنبه د غبرګولي پر 28مه نیټه له غرمې وړاندې ترسره شوه، پر مهال د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د بېلابېلو سکتورونو مسؤلینو، ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړیو محترم خاروال نظیف الله الکوزي، د یو شمېر ولسوالیو مسؤلینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ژورنالستانو، مدني ټولنو استازو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. لومړی د لغمان والي محمد آصف ننګ د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی نه مننه وکړه چې په نننۍ ستره ولسي غونډه کې ورسره ګډون کوي. نوموړی زیاتوي په تیر یو کال کې د لغمان ولایت په بېلابېلو سکتورونو کې ډېر پرمختګونه شوي او ډېرې لاسته راوړنې لري. هغه وایي تیر مالي کال د لغمان ولایت لپاره 12.5 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې شوې وه چې په ښه شکل په مصرف رسېدلې ده. نوموړي وویل سږ کال د لغمان لپاره 450 میلیونه ډالره بودیجه پیشنهاد شوې وه چې د مرکز څخه 12.5 میلیونه ډالره منظور شوې چې 9% یې عادي او 1% انکشافي ده. والي ننګ وویل د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې د اوبو د بندونو 10 پروژې تر کار لاندې دي او زیاته کړه چې په یاد سکتور کې 200 ټنه اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه سره د لغمان له بزګرانو سره مرسته ترسره شوې. هغه د خصوصي سکتور په برخه کې یوې پروژې، پوهنې په سکتور کې 40 پروژې، روغتیا سکتور کې 3 پروژې، زیربنا سکتور کې 7 پروژې او یو شمېر نورو سکتورونو له پروژو څخه چې تر کار لاندې دي یادونه وکړه. ښاغلي ننګ د امنیت په سکتور کې د یو شمېر لاسته راوړنو او پرمختګونو څخه هم ولسونه خبر کړل. نوموړي وویل تیر کال یې په دې ولایت کې د یو موټر بم او 9 موټرسایکل بمونو پیښې تر کشف وروسته خنثی شوي. هغه روانه جګړه د ښه ژوند، د پرمختګ، سوکالۍ، هوساینې، آرامۍ او پرمختګ معنی یاده کړه. نوموړي وویل د ولایتي ادارې په هڅه په دې ولایت کې د یو شمېر لویو کورنیو ستونزې حل شوي او لا هم په دې برخه کې کار کوي. هغه د غونډې ګډونوالو ته زیری ورکړ چې په دې ولایت کې 4 نوې ولسوالۍ پیشنهاد شوي چې ژر به د مرکز څخه منظوري شي. ښاغلي ننګ د جنګ مخنیوي، د دایمي سولې راوستل او په شفافو انتخاباتو کې د ولسونو برخه اخیستنه 3 مهمې موضوعګانې یادې کړې چې ولایتي اداره به ورته ځانګړې پاملرنه ترسره کړي. هغه د خپل تیر یو کال ماموریت د فعالیتونو کړنو او لاسته راوړنو ګزارش د پروجیکټور په پرده د غونډې له ګډونوالو سره هم یو په یو شریک کړ. ورپسې محترم خاروال انجینر نظیف الله الکوزي هم د خپل تیر یو کال ماموریت فعالیتونه کړنې او لاسته راوړنې د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړې. هغه ویل د محترم خاروالۍ د ښې حکومتوالۍ د عوایدو، بشري سرچینو، الکترونیک ډیټابیس، د ښاري مشورتي بورډ، ځوانانو ظرفیت لوړونه، ورزش ته پاملرنه، په مکتبونو کې د ښاروالۍ کمیټې او د ملي ورځو لمانځلو په برخه کې خدمات وړاندې کړي. الکوزي زیاتوي سږ د محترم خاروالۍ لپاره 250 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې دا د تیر کال په نسبت ډیره لوړه ده. هغه زیاته کړه 200 میلیونه افغانۍ په ارزښت په دې ولایت کې خصوصي پانګه اچونه ترسره شوې او 800 جریبه مځکه د غصب څخه پاکه شوې. نوموړي د یو شمېر نورو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه خپل گزارش هم د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړ. په ورته مهال د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د لغمان والي او بېلابېلو سکتورونو له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې تل یې د ولسونو ستونزې اورېدلي او د حل مناسبې لارې ورته پیدا کړي دي. نوموړي د شاهي او الیاس خیلو کانالونو 2 لویو پروژو تدارک د محمد آصف ننګ د ماموریت لویې لاسته راوړنې وبللې. عبدالرحیمزي د ښارګوټو د ستونزو حلول، سړکونو قیر کول او الینګار ولسوالۍ ته د ولسي تړون برنامې رسول د ولسونو لوی غوښتنې یادې کړې. هغه دولتي مځکه ملي شتمني یاده کړه او له ولسونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د غصب په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو یاده کړنه مثبته وګڼله او زیاته کړه چې په داسې غونډو سره د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کمیږي. دوی ویل ټول سکتورونه دي د ولسونو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي ترڅو خلک د خپلې ولایتي ادارې سره په ګډه کار ترسره کړي. په یاده سره ولسي غونډه کې لغمان والي محمد آصف ننګ ته د الینګار ولسوالۍ قومي مشرانو لخوا د اعزاز لونګۍ په سر شوه او د مرکزي ځوانانو ټولنې لخوا ورته د ترسره کړو خدمتونو په موخه ستاینلیک ورکړل شو. د غونډې په پای کې د مصر منتخب ولسمشر مرحوم محمد مرسی روح ته هم د غونډې ګډونوالو لخوا د بخښنې دعا وشوه.